اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت 19مه برخه. په تیره برخه کې مو دا بیان کړی و چې کفارو د اسلام د مخنیوي دپاره یو دا ترتیب کړی و چې نضر بن حارث چې د خبرو ډک سړی و او قسم قسم کیسې او نقلونه و خرافات او رښتیا او درواغ یې زده ول، هغه یې راوستی چې په مکه شریفه کې کم وخت نبي علیه صلات وسلام خلکو ته د اسلام او د قرآن احکام بیانوي، نو دی به هغه خپلې کیسې شروع کړي. نو دی به هم دا کار به کوی. په اول سر کې دا خلک پر ده راټولېدل، خو په آخر کې به چې خلک د ده د خبرو څخه خواطورې سول، نو بیا دا د ده چل او حیله چې و هغه ناکامه سوه. خلکو دی پرېښوی، بیرته به پر رسول صلی الله علیه وسلم را وګرځېدل. خو ده به په دې کیسو کې ویل چې څوک وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم تر ما افضله دی، زه هم پخوانۍ کیسې کوم، دی هم پخوانۍ کیسې کوي. د دې نضر بن حارث د دغه عمل او د دې وینا په باره کې چې ده او نورو کفارو به ویل چې قرآن مجید پخوانۍ کیسې دي، د قرآن مجید په مختلفو صورتو او په مختلفو ځایو کې نه آیات نازل سوي دي چې هغه ټول آیاتونه د دغو کفارو د دې خبرې رد کوي چې دوی به قرآن مجید پخوانۍ کیسې دي، چې یو د هغو آیاتو څخه د سورة انعام 25 نمبر آیات دی چې رب جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. یعنی هغه کسان چې کافران سوي دي هغه وایي نه دی دا قرآن مګر د پخوانیو خلکو باطلې قصې دي. نو په هر آیات کې چې د اساطیر لفظ ذکر سي په هغه کې پر دغه نضر بن حارث باندې رد دی چې قرآن مجید اساطیر الاولین نه دی بلکې دا کلام الله دی، نذیر من الرحمن الرحیم دی. په دې کلام سره او په دې کلام کې هم بیره سته، هم وعظ سته، هم نصیحت سته، هم لارښوونه، هر څه پکې موجود دي. دا هم د دعوت د منع کولو او د هغه د اثر د خنثی کولو دپاره د قریشو د طرفه یو طریقه وه. خو په عین وخت کې د قریشو په زړو کې د رسول صلی الله علیه وسلم د وژلو فکر هم ورسره دی. ابن اسحاق د عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه څخه روایت کوي چې وایي یو ورځ کعبې شریفې ته نږدې قریش ناست ول او زه هم ورغلم، هلته کښېنستم. رسول صلی الله علیه وسلم د کوره راووتی، د کعبې شریفې پر طرف رهي دی، څو حجر اسود یې مسح کوي او بیا یې په طواف شروع وکول. په طواف کې چې د قریشو پر محاذات یا برابري ورسي، قریش ځینې داسې بدې او ناوړې خبرې ورته کوي چې د هغو خبرو اثر د رسول صلی الله علیه وسلم پر مخ ښکاره کېږي او څه نه وایي. بیا دویم وارې بیا چې کله رسول صلی الله علیه وسلم د قریشو پر برابر باندې په طواف کې راسي، بیا دوی پوښ عورت ورته وایي. رسول صلی الله علیه وسلم پټه خوله دی، هیڅ نه وایي، خو د قهر علامې پر مخ ښکاره کېږي. بل وارې بیا دغه حال دی، د طواف په هر شوط کې چې پر دوی راسي قریش سپک او بد ویل ورته کوي. رسول صلی الله علیه وسلم حلیم دی او هیڅ نه ورته وایي. خو د طواف په آخري شوط کې قریشو ډیر شنیع او بد الفاظ د رسول صلی الله علیه وسلم په مقابل کې استعمال کړل. رسول صلی الله علیه وسلم ورته ودرېدی، په ډیر قهر او په غضب یې ورته وویل: الا تسمعون یا معشر القریش اما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. یعنی ای د قریشو ډلې، تاسې اورئ، زما د قسم په هغه ذات چې زما نفس او اختیار د هغه په قدرت کې دي، زه به تاسې ته حلالول راوړم، یعنی تاسې به ټول حلال کړم. قریش د دې لهجې او د دې الفاظو په اورېدلو باندې وارخطا سو او په بیره کې سو، ټول چپ او پر خپلو ځایو باندې کښېنستل. په دوی کې هغه قوي نفر دونه وکولی سوای چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ور ولاړ سو، په ډېره نرمه او د عذر په لهجه یې ورته وویل: یا ابوالقاسم، ومه بخښه، ته کریم او حلیم یې، موږ ستا په حق کې غلطیا وه، عذر وایي. دغه ټول عذرونه یې د رسول صلی الله علیه وسلم د قهرمنې لهجې او د شدیدې خبرې د بیرې څخه و. رسول صلی الله علیه وسلم رهي سو او دوی یې پرېښول. قریش چې بیرته پر خپلو ځایو کښېنستل، اوس ځانونه ملامتوي او یو د بل سره وایي: دا مو څه وکړل؟ موږ د ده د ازارولو او د تکلیف ورکولو نیت کړی دی او اوس ټول د ده په یوه خبره وبېرېدو. دا څه راوسول؟ ژر مو بیا بخښنه ځینې وغوښتل او زارۍ مو ورته کولې.
هغه هم د ده په یوه خبره قریش قصد وکړي چې سبا به یې تر دې ډېر ازار و. دویمه ورځ بیا قریش کعبې شریفې ته نږدې ناست دي. رسول صلی الله علیه وسلم مبارک رالی، اوس غواړي چې طواف وکړي. قریش ټول په یوه وارې ورته راولاړ شول او ټول پر راوګرځېدل. دا یې یوې خواته کشي وي، بل یا بلې خواته کشي، یو سوک ورکوي، بل چپلاخه ورکوي او ورته وایي ته موږ حلالوې او ته موږ په حلالولو بیروې. له هره طرفه رسول صلی الله علیه وسلم د چپلاخو او د سوکانو باران دی. خو رسول صلی الله علیه وسلم د دوی په منځ کې ورک معلومیږي. د کومې خوا څخه دفاع وکړي، کار یې د قدرته وتلی دی او نور هم په رسول صلی الله علیه وسلم باندې وهل زیاتېږي. حضرت فاطمه رضی الله عنها راله او دا حال یې ولیدی. اوس غواړي چې په چغارو او بغارو خپل پلار خلاص کړي، خو په وسه یې نس وکړه. نو یې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کور و طرف ته وروځغستل او هغه یې خبر کړ. هغه هم په ځغستا رالی او د خلکو په منځ ورننوتی او یو بل خوا ته یې خلک پرې وهل څو ځان یې رسول صلی الله علیه وسلم ته ورسوئ او رسول صلی الله علیه وسلم یې د قریشو د مابین نه راویست. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ژاړي او وایي تاسې یو سړی پر دې وژني چې وایي زما رب الله دی، بس دا یې ګناه ده. او رسول صلی الله علیه وسلم یې د دغو وهلو څخه خلاص کړي. دا هم هغه درد، هغه تکلیف او هغه عذاب دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ته د خپل قوم ورسېد. امام بخاري د عروه ابن زبیر رضی الله عنه څخه روایت کوي، وایي د عبدالله ابن عمرو بن العاص څخه مې پوښتنه وکوله چې په هغه ډېر سخت او شدید عذاب مې خبر کړ چې مشرکانو رسول صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه مبارک وویل رسول صلی الله علیه وسلم د کعبې شریفه په حجر یا په حتیم کې لمونځ کوئ چې عقبه ابن ابي معیط رالی او خپل پټو یا کالی د رسول صلی الله علیه وسلم په غاړه کې ور وپیچل او ډیر شدید یې خفه کړي، تر څو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه رالی او عقبه یې تر اوږو ونیوی او ځینې کش یې کړي او ویل تاسې په دې باندې سړی وژني چې وایي زما رب الله دی. په هغه حدیث کې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور اسما د هغه روایت کوي، هغه وایي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ورنارې کړل شول چې هله ملګري ته ځان ورسوه. وایي ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې زموږ څخه یا زموږ د کوره څخه وتی نو د ده 4 کوڅې وې، یعنې د بېشتانو څخه یې 4 کوڅې درلودې او د کوره څخه د وتلو په وخت کې دغه ویل آیا تاسې یو سړی پر دې وژنئ چې وایي زما رب الله دی؟ هلته چې ورورسېدی مشرکانو رسول صلی الله علیه وسلم وهی، خو په دې حال کې هغه رسول صلی الله علیه وسلم یې پرېښود او پر ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې راواچول. اسما رضی الله عنها وایي کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیرته خپل کور ته رالی، هرې کوڅې ته چې به مو لاس وروړی هغه به زموږ په لاسو کې راله، یعنې د سر ویښتان یې ټول وشکولي ول. دا د قریشو هغه ظلمونه ول او هغه ظالمانه کړی ول چې د صحابه کرامو او د رسول صلی الله علیه وسلم سره یې کول. اوس به د حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله عنه د اسلام قصه درته بیان سي. تر دې وروسته پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې نور هم ازارونه زیاتېدل او قریش پر دې راوله کېدل. قریشو جرأت پیدا کړي، څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم حلیمو بد ویل او شکنځل ویل نه کول او چاته د بدو د شکنځلو جواب هم نه ورکوئ. تر پټه خوله یې زیات نور څه نه و په وسپره او نه کول، فقط دعوت یې کوئ او د دې مشکلات یې صبر کول. حتی آیات شریف خو مو د مخه درته بیان کړی و چې الله جل جلاله ورته فرمایلي ول چې ولربک فاصبر او خپل رب ته صبر کوه. نو رسول صلی الله علیه وسلم هم په صبر دی او قریش هره ورځ هزارونه ورکوي او په ازار ورکولو کې ورځ په ورځ زیاتوب او شدت هم کوي. دغه د ظلم او د طغیان د تورو اوریځو په فضا کې د ضعیفو خلکو دپاره یو نور او روښنایي وځلېدل چې هغه د حمزه ابن عبدالمطلب اسلام و. حمزه رضی الله عنه د بعثت د 6 کال په آخر کې مسلمان شو او ډیر داسې ګمان کیږي چې د اسلام د ذوالحجې په میاشت کې. د حمزه رضی الله عنه د اسلام سبب دا و چې یو ورځ قریش د کعبې شریف سره ناست و او رسول صلی الله علیه وسلم طواف کوي. ابو جهل چې هم دلته حاضر و رسول صلی الله علیه وسلم ته یې په شکنځلو او په بدویلو شروع وکړ. داسې شدید او غلیظ الفاظ ورته وایي چې تر دغه وخته پورې چا داسې بد الفاظ نه ول ورته استعمال کړي. د رسول صلی الله علیه وسلم د مخ رنګ ډیر د قهر او د غصې څخه تغیر وکوي، مګر په وسه یې څه نه وپره. په یو روایت کې وایي چې ابو جهل په یوه ډبره هم رسول صلی الله علیه وسلم پر سر ووهي او د رسول صلی الله علیه وسلم د سره څخه وینې راتوی شوې. بیا نو ابو جهل ولاړی هلته د قریشو سره
د هغو په مجلس کې په فخر کښېنستی چې څونه ښه کار مې وکړ. یوه ښځه چې د عبدالله ابن جدعان مینځه وه هغې دغه حال ولیدی چې ابو جهل پوچ او رد وایي او رسول صلی الله علیه وسلم پټه خوله دی. ښځه د دغه ظلم په لیدلو باندې نه وه خوښه خو رهي سوه. په لار کې یې حمزه رضی الله عنه په مخه ورغلی چې د ښکاره څخه رارهي و او هغه خپل غشی او لیندي ورسره و. د حمزه رضی الله عنه ښکار خوښ و او ښکار یې کوی، خاصتا د زمریانو ښکار چې دا د حمزه رضی الله عنه د قوت او د شجاعت علامه ده. خو تر دغه وخته پر خپل شرک و. اول چې مکې مکرمې ته داخل سو هغې ښځې ورته وویل که چیرې تا لیدلی وای چې ابوالحکم یعنې ابو جهل ستا وراره ته څه ویل؟ حمزه وویل ول څه ورته وویل؟ ښځې ورته وویل ول ښکنځل بد ویل هر څه چې ول هغه یې ټول ورته وویل. حمزه رضی الله عنه وویل ول چا د دې خبرو جواب نه کوي ور؟ ښځې ورته وویل یا والله هېڅ چا جواب نه دی ورکړ. حمزه رضی الله عنه چې په قریشو کې ډېر شجاع او قوي ځوان و ډېر قهر ورلی د خپل کور پر ځای د دارالندوې په طرف ته ورهي سو. په لار کې د هیڅ چا سره نه درېږي نه د هیڅ چا سره کار سته بلکې یوازې ابو جهل یې پکار دی چې ویې وني او ور حمله کړي. مستقیما هغه د قریشو ټولنې ته ورغلی. هلته ابو جهل د قریشو په منځ کې ناست دی او حمزه رضی الله عنه هلته ورته ودرېدی. هغه لیندي چې د ښکار دپاره ورسره وه په هغه یې پر سر باندې ابو جهل ووی. د ابو جهل د سره سوینې رایله سوې. حمزه رضی الله عنه ورته وویل ته محمد صلی الله علیه وسلم ته ښکنځل کوې او زه د ده پر دین یم؟ خذها وانا ابن اکرمین، واخه دغه زما وار واخه او زه د اشرافو زوی یم. او په هغه لیندي یې بل وار پر وکړئ او غږ یې وکړئ څوک زما جواب وایي. د ابو جهل قوم چې بنو مخزوم ول هغه ولاړ سو غواړي چې د ابو جهل پر طرف وجنګېږي، لوی جنګ او فتنه جوړه سي. ابو جهل غږ پر وکړئ چې پرېږدي خطا زما وه ځکه ما د ده وراره ته بد وویل، زه یم چې تجاوز مې کړی وي. دلته نو حمزه رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم بدله او انتقام واخیستی، مګر د ده یو جمله تر خوله ووتله. دی وایي زه نه پوهېږم چې دغه جمله څنګه زما تر خوله ووتله. هغه دا چې ما وویل چې ته محمد صلی الله علیه وسلم ته ښکنځل کوي او زه د ده پر دین یم، دا جمله مې بې اختیاره تر خوله ووتله. حال دا چې زه تر دې وخته د رسول صلی الله علیه وسلم پر دین نه وم. حمزه رضی الله عنه وایي چې کور ته ولاړم او په دغه جمله کې مې چې بې اختیاره زما تر خولې وتلې وه فکر مې وی او ډېر په حیرت کې پاته وم چې زه خو د محمد صلی الله علیه وسلم پر دین نه یم او اوس به ټول خلک دا فکر کوي چې زه د هغه پر دین یم. ځکه دا جمله د قریشو د مجلس په مابین کې زما تر خوله ووته او اوس په حیرت کې یم چې د خپلې خبرې په سبب د محمد صلی الله علیه وسلم دین ته ور واوړم او که سبا هغه مجلس او اجتماع ته ورسم او ورته ووایم چې زه د محمد صلی الله علیه وسلم پر دین نه یم. دا هم په عربو کې بیا عیب دی چې یو سړی د خپلې خبرې واوري. حمزه رضی الله عنه وایي چې ټوله شپه په دغه فکر باندې پر راتېره سوه، نه پوهېږم چې څه وکړم. په اخر کې مې په دعا باندې شروع وکول، ما ویل الهی که دغه د محمد صلی الله علیه وسلم دین خیر او بهتر وي د هغه تصدیق زما په زړه کې راواچوه او که د دغه دین څخه غیر او مخالف بل دین خیر وي نو د دې تشویشي حالته څه چې زه پکښې متردد او حیران یم الله ته مې وباسي. حمزه رضی الله عنه وایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم د دین تصدیق مې په زړه کې ټینګ شو. سبحان الله، د قهر او د غضب په وخت کې بې له اختیار او بې له ارادې یو خبره تر خولې وتلې وه، هغې خبرې سمې لارې ته راوستې. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او د شهادت کلمې وویلې. حمزه رضی الله عنه اسلام ته داخل شو او رسول صلی الله علیه وسلم د ده په اسلام ډېر زیات خوشحاله شو. د عمر ابن خطاب رضی الله عنه د اسلام قصه. بیا هم د مسلمانانو په دغه ضعیف او مظلوم حال کې چې څوک یې په هجرت کې او څوک یې په عذابو او ازارو کې ژوند تېروي، یو بل نور او روښنایي وځلېدل چې تر هغه اول نور او روښنایي یې ځله زیاته وه او ډېره وه چې هغه د عمر ابن خطاب رضی الله عنه اسلام. حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه د بعثت د 6م کال د ذوالحجې په میاشت کې د حضرت حمزه رضی الله عنه تر اسلام راوړلو 3 ورځې وروسته په اسلام مشرفه شو او رسول صلی الله علیه وسلم د ده د اسلام راوړلو دپاره دعا هم کړې وه. امام ترمذي د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي او امام طبراني د عبدالله ابن مسعود او انس ابن مالک څخه روایت کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك بابي جهل او بعمر ابن خطاب. یعنی الهی په دغه دوه نفرو کې چې هر یو تا ته خوښ وي
چې یو یې ابو جهل ابن هشام دی او بل عمر ابن خطاب دی. په هغه سره اسلام معززه کړي. نو د دغه دوو څخه په الهي دربار کې عمر ابن خطاب خوښ و او د رسول صلی الله علیه وسلم دعا د ده په باره کې قبوله سوه. لکه څنګه چې د مخه درته وویل سول چې په قریشو کې هغه څوک چې د مسلمانانو سره ډېر عداوت او دښمني درلودله او په بل عبارت د مسلمانانو هغه ډېر شدید دښمن عمر ابن خطاب رضی الله عنه و، مګر په عین وخت کې پوه، عاقل او هوښیار، خطیب، قوي او قوال سړی و، د همت او د عزم خاوند و. د هر کار اراده چې به یې وکوله هغه به یې تر اخره رسوی. همدارنګه عمرو ابن هشام چې ابوالحکم ورته ویل کېدل او په مسلمانانو کې نوم ابو جهل و، هغه هم د مسلمانانو ډېر شدید دښمن او د عزم خاوند و، خطیب او د قریشو د مشرانو څخه و. معلومه خبره ده چې په مسلمانانو کې د دغسې چا وجود لکه عمر ابن خطاب یا عمرو ابن هشام دا اسلام ته ډېره مرسته او کومک رسولی سي. نو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم به دعا کول چې الهی په یوه د عمرینو اسلام معززه کړي. که یو د دوی څخه مسلمان سي اسلام به قوي کېږي، ځکه اسلام تر دغه وخته په خپل ابتدایي او د شروع په حال کې و، نو خود ضعیفه و او یو داسې شدید او د عزم لرونکي او د عزم خاوند ته ضرورت درلودی چې په هغه سره اسلام قوي سي. مګر رسول صلی الله علیه وسلم کومه دعا چې و هغه د عمر ابن خطاب رضی الله عنه په نصیب سوه او د عمر ابن خطاب رضی الله عنه د اسلام راوړلو په ټولو روایاتو کې چې وګورو دا را معلومیږي چې د ده په زړه ته د ده په زړه کې چې اسلام داخلېدی او د ده وزړه ته د اسلام ننوتل دا په تدریج سره ول. د مخه تر دې چې د ده رضی الله عنه د اسلام راوړلو قصه بیان کو، دا ښه او بهتره ده چې د عمر ابن خطاب رضی الله عنه هغه دننه عواطفو او مشاعرو ته څه اشاره وکړو. حضرت عمر رضی الله عنه د طبیعت په تیزی او په توندي سره مشهور و، قهرمن سړی او شدید سړی و. ډېر ځله مسلمانانو د ده د لاسه څخه قسم قسم ازارونه لیدلی دي او دا معلومه ده چې ده په دننه زړه کې ضد او نقیض مشاعر موجود و. د یوه طرفه یې د خپلو عاداتو او د تقالیدو احترام کوئ کوم چې د ده پلرو او نیکهګانو ورپرې ایښي ول، او د بله طرفه یې ځان هغه لهو و لعب، هغه خواهشاتو او شهواتو ته ورګله کړی و کوم چې ده او د ده ماحول عادت ورسره درلودی. خو بالمقابل د مسلمانانو لمونځ او دا چې دوی د خپلې عقیدې په لاره کې دغه سخت ازارونه قبلي دا ښه ورته ایسېدل، او بیا به ده په خپل زړه کې د عقل څه پوښتنه وکول او په تردد او په شک کې به چې ممکن دغه شی چې اسلام هغه ته بلنه کوي تر دغه نورو کارو ښه او بهتر وي. په فکر او دماغ کې به یې دغه ضد افکار پر اوښتل او بیا به خاموشه سو. خو د ده د اسلام په باره کې چې روایتونه سره راټول کړو خلاصه یې دا راوځي چې یو شپه ده غوښتل چې تر کور د باندې شپه تېره کړي، نو حرم شریف ته ورغلی او د کعبې شریف په پوښ ننوتی. هلته رسول صلی الله علیه وسلم هم ولاړو او لمونځ یې کوی. رسول صلی الله علیه وسلم په لمانځه کې سورة الحاقه شروع کوي. عمر رضی الله عنه چې قرآن مجید ته غوږ ونیوی او د هغه ترکیب او تالیف یې ډېر خوښ سو، نو وایي چې ما د خپله ځانه سره وویل لکه څنګه چې قریش وایي په والله شاعر دی. خو رسول صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې دغه آیاتونه تلاوت کړل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. یعنی بېشکه خامخا دا قرآن د مکرم عزتمن رسول قول دی. دا قول د کم شاعر قول نه دی. تاسې ډېر لږ ایمان راوړئ بلکې نه مؤمنان کېږئ. عمر رضی الله عنه وایي ما د ځانه سره وویل چې شاعر نه دی نو کاهن دی. او بیا رسول صلی الله علیه وسلم دغه آیات شریف تلاوت کړي. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. او دغه قرآن د کاهن قول نه دی لکه تاسې چې ګمان کوئ. تاسې لږ پند اخلي بلکې هیڅ پند نه اخلي. تنزیل من رب العالمین. دا قرآن د رب العالمین د طرف څخه نازل سوی دی او رسول صلی الله علیه وسلم صورت تر اخره ووی. عمر رضی الله عنه وایي چې څه ناڅه تر تاثیر را لاندې سوم، اسلام مې زړه ته را نږدې سو. دا هغه د اسلام تخم و چې د حضرت عمر رضی الله عنه په زړه کې کښېښول سو. مګر هغه د جاهلیت آثار او تقلیدي قومیت، د پلرو او د نیکهګانو د دین لویوالی او د هغه دین سره علاقه بیا هم پر دغه حقیقت چې د ده په زړه کې مازې لږ نوکی غږ یې کوی پر هغه باندې غالب و. نو دی بیا هم په خپل عمل د اسلام ضد او د مسلمانانو دشمن و.
د هغه خپل زړه په پټ شعور لا نه وکانې، خو بیا هم د ده په د باندني ژوند کې هغه اول نرموالی چې په ده کې ولیدل سو هغه و حبشې ته د مسلمانانو د هجرت په وخت کې و. مسلمانانو خو یو په بل پسې هجرت کوئ، نو د مسلمانانو څخه یو ښځه وه چې ام عبدالله ورته ویل کېده. دغې ښځې غوښتل چې هجرت وکړي، نو یې د خپل زوی عبدالله سره داسې اتفاق وکړي چې ته جلا رهیسه او زه به جلا رهیسم، او د پلاني غره تر شا به سره یو ځای سو او بیا به په ګډه سره ولاړ سو حبشې ته. مسلمانانو هجرت په پټه کوئ ځکه کفارو هجرت ته نه پرېښول. نو عبدالله تر مور د مخه د هغه وعده سوي غره سره هلته ولاړی او د غره شاته ودرېدی. ام عبدالله چې د عبدالله مور وه د شپې ناوخته پر خره سپره سوه، د لارې د ضرورت شیان یې ورسره واخیستل او روانه سوه. د مکې مکرمې څخه چې ووتله عمر ابن خطاب رضی الله عنه په مخه ورغلی، ویې لیدل چې ښځه د سفر دپاره تیاره او آماده ده. ویل یا ام عبدالله چیرې ځې؟ مسلمانان خو د سفر کولو څخه منع دي. ښځې ورته وویل یا عمر ازارونه مو راکړئ، مځکه مو راباندې تنګه کړه، پرېږدئ چې درڅخه ولاړ شو. تاسې موږ نه غواړئ او موږ تاسې نه غواړو، نو مو پرېږده چې هجرت درڅخه وکړم. تا ته څه تاوان رسېږي که دې زه پرېښولم او ولاړم. عمر رضی الله عنه د دې خبرو په اورېدو سره نرم سو او ښځې ته وویل دا نو جلاوالی دی یا ام عبدالله؟ دغه ام عبدالله او عمر رضی الله عنه په نسب کې سرنږدې او سرشریک ول. ښځې وویل هو، فراق او جدایي ده. عمر رضی الله عنه وویل په مخه دې ښه او سلامتیا دې ملګری سه. دا اول وار دی چې عمر رضی الله عنه نرمیږي او څه نه وایي. ښځه په تعجب کې سو او ولاړ، پر هغه وعده سوي ځای د خپل زوی سره یو ځای سو. زوی یې پوښتنه ځینې وکوله چې چا خو ونه لیدې؟ ښځې وویل یا بل چا نه یم لیدلی، یوازې عمر ولید. زوی وویل عمر دا لوی مصیبت دی، ته څنګه پرېښولې؟ ښځې قصه ورته وکول او ویې ویل تر دې سوال او جواب زیات شی نه دی پېښ سوی، او په آخر کې دا هم راته وویل چې مخه دې ښه سه. زوی ورته وویل چې مورې ستا له کیسې د دغې جملې په ویلو باندې د اسلام او د عمر رضی الله عنه د اسلام راوړلو امید پیدا سوی. ښځې وویل هو دغسې راته معلومېږي. عبدالله وویل والله د خطاب خر به د شهادت کلمې ووایي خو عمر بیا نه ووایي. دا هغه اوله نرمي وه چې د عمر رضی الله عنه څخه ښکاره سوه، مګر دغه نرمي میل و اسلام ته نه و، بلکې دا فقط د دغې ښځې سرنرمي وه. عمر رضی الله عنه چې کور ته رالی او په چورت او په فکر کې دی چې دغه تفرقه او د قوم پاشل د چیز څه پیښیږي، د کومه څه دا اصلي منبع او مرکز یې چیش دی. دغه ښځه د ده د قومه څخه ده او اوس حبشې ته هجرت کوي. د دې ټولو مصیبتو او مشکلاتو سبب چیش دی؟ پس له ډېره فکره و دې نتیجې ته ورسېدی چې د دغو ټولو اختلافاتو سبب محمد صلی الله علیه وسلم دی. نو نیت او عزم وکوئ چې رسول صلی الله علیه وسلم ووژني، که څه هم دی د هغه په بدله کې ووژل سي، دا مهمه نه ده. مکه مکرمه خو به د دې مشکلاتو څخه خلاصه سي. نو د رسول صلی الله علیه وسلم د وژلو اراده د ځانه سره ښه پخه کړه. سهار یې توره راواخیسته او د کوره څخه د رسول صلی الله علیه وسلم د وژلو په نیت باندې ووتی. چې کله دی روان سو پر لارې یو صحابي ولیدی چې هغه صحابي نعیم ابن مسعود دی، نعیم ابن عبدالله. دغه نعیم عبدالله چې په پټه باندې اسلام راوړی د ده په اسلام څوک نه و خبر. کله چې دغه نعیم ولیدل چې د عمر د مخه څخه د شر علامې راپورته کیږي، توره ورسره ده او د جنګ دپاره تیار دی، ول د خیره یا عمر چیرې ځې؟ عمر رضی الله عنه وویل ول غواړم چې هغه څوک ووژنم کوم چې زموږ قوم یې سره متفرق کړی او پاشلی دي، زموږ پلرونه بې عقلان بولي، زموږ الهه یا خدایان په بده سره یادوي. نعیم د دې خبرو په اورېدلو سره وبېرېدی، ځکه عمر جبار شدید او قهرمن سړی دی. د یو شي اراده چې کله وکړي نو هغه ترسره کوي. نعیم غواړي چې عمر د دې کار څخه راوګرځي. نو یې ورته وویل که ته محمد صلی الله علیه وسلم ووژنې آیا ته به د عبدالمطلب د اولادې څخه خلاص یې؟ عمر وویل داسې رامعلومیږي چې ته هم د خپله دینه اوښتی او ویې ویل که څه هم د عبدالمطلب اولاده ما ووژني زه دا کار کوم. نعیم ولیدل چې عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو ټینګ عزم او اراده کړې ده، حتی خپل مرګ یې هم فرض کړی دی. هو هلته داسې نور خلک هم ول چې د رسول صلی الله علیه وسلم د وژلو تقاضا او ارزو یې درلوده، مګر دا کار یې نه سوی کولی ځکه هغه د عبدالمطلب د اولادې څخه پر خپل مرګ بیرېدل.
هر چاته دا معلومه وه که څوک رسول صلی الله علیه وسلم ووژني د عبدالمطلب کورنۍ هیڅکله هغه سړی بې له مرګه نه پرېږدي. مګر عمر چې دا کار کوي د خپل ځان مرګ یې فرض کړی دی. نعیم فکر وکړي چې یو داسې حیله جوړه کړي چې لږ تر لږه دونه وخت پیدا کړي چې رسول صلی الله علیه وسلم یا اصحاب کرامو ته خبر ورکړي. نو یې عمر رضی الله عنه ته وویل چې داسې ده نو ته باید اول د خپلې کورنۍ څخه شروع وکړې. اصلا د نعیم مقصد دا دی چې عمر په یو کار باندې مشغوله کړي او دی رسول صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسوي. عمر رضی الله عنه وویل والمقصد دی چیش دی؟ نعیم وویل والخور دی چې ستا خور فاطمه بنت الخطاب نومیږي او د دې میړه د دین څخه اوښتي دي او هغه دین یې پرې ایښی دی چې ته پر هغه دین. عمر نه و خبر چې خور او اخ مسلمانان سوي دي، ځکه اسلام ته دعوت پټ او سری و. اسلام نه و پټ، رسول صلی الله علیه وسلم به په ښکاره اسلام بیانوي او په ښکاره سره به عبادت کوئ. مګر ځینې کسان چې به اسلام ته داخلېدل یا داخل سوي وو هغو به خپل اسلام نه ښکاره کوئ. هر چا د خپل اجتماعي حال او مقام سره عمل کوئ، چا په پټ ایمان راوړئ چا په ښکاره. نو دا فاطمه بنت الخطاب د عمر رضی الله عنه خور د هغه جملې څه وه چې خپل اسلام یې پټ ساتلی و. نو ځکه عمر رضی الله عنه د نعیم څخه پوښتنه وکول چې ایا زما خور خپل دین پرې ایښی دی؟ نعیم وویل هو. عمر رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم د طرف را وګرځېدی، د اخښې او د کور پر طرف ور رهي سو. د فاطمې خاوند چې د عمر ابن خطاب رضی الله عنه اخښی دی سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل دی. دغه سعید د هغه زید زوی دی چې د مخه بیان درته وسو چې موحد او حنیف او د ابراهیم علیه السلام پر دین او سعید ابن زید د اولو مسلمانانو څخه دی او د عشره مبشرو څخه دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د جنت زیری ورکړی دی. په دې وخت کې چې عمر رضی الله عنه د خپلې خور فاطمې کور ته ورځي، سعید او د فاطمې خاوند چې سعید رضی الله عنه نومیږي په کور کې دی او خباب ابن عرت رضی الله عنه هم د دوی سره دی او قرآن مجید ورته وایي. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم هغو کسانو ته چې نوي په اسلام مشرفه کېدل هغه کسان به واستول چې مخکې به اسلام او ایمان راوړی چې هغو ته قرآن مجید او د اسلام احکام وروښي. نو دوی درې نفره سره ناست دي. قرآن مجید وایي چې عمر رضی الله عنه کور ته ور داخل سو او دننه په خونې کې د قرآن مجید د ویلو آواز واورېدی، خو پوره یې نه اوري، فقط یو همهمه او زوږه اوري. غوږ یې ورته ونیوی بیا هم نه پر بیلیږي. نو یې دروازه ور پورې وهل. عمر جبار شدید سړی. تاسې فکر وکړئ چې د عمر به څونه قوت او طاقت و. عمر په بدن ډیر لوی سړی و، د هغو ډیرو غټو خلکو څخه و چې ډیر لوی او قوي بدن یې و. کله چې به پر آس سپور سو پښې په مځکې ته رسېدلې. د ده په مثل باندې غټ سړی په ټولو مسلمانانو کې نه و بې له خالد ابن ولید څخه. د دوی دوو د غټوالي په باره کې ویل کېږي چې کله به ډېر مسلمانان سره یو ځای سول د ټولو د منځه څخه به خالد او عمر رضی الله عنهما دواړه معلومېدل. د عمر ډېر لوی او برداره جګر و. د ده په لیدلو سره څوک بیرېدی، هیبت او دبدبه یې درلوده. دغه جبار عمر دروازه ورپورې وهل، خور یې وبېرېدله. ژر یې خباب ابن عرت رضی الله عنه په پستو کې پټ کړ. پستو هغه شي ته ویل کېږي چې د خونې په پای کې د ګدام یا د مخزن په شکل باندې جوړ وي. خباب رضی الله عنه یې هلته پټ کړئ. فاطمې رضی الله عنها هغه د قرآن مجید ورقه پټه کړه او بیا یې دروازه ور خلاصه کړه. عمر رضی الله عنه ورننوتی. کله چې عمر رضی الله عنه ورننوتی ول تاسې څه شوئ؟ هغه ویل هېڅ هم نه دی ویل، موږ په خپل مابین کې خبرې سره کوئ. عمر رضی الله عنه وویل یا ما یو څه واورېدل، آیا تاسې هغه د محمد خبرې کولې؟ سعید وویل یا عمر که حق بې له ستا د دین په بل دین کوي. عمر پر سعید ورنارې کې ول اصابت آیا د دین اوښتی؟ د دین اوښتی؟ سعید وویل بل اسلمتو، یا د دین نه یم اوښتی بلکې مسلمان سوی یم. عمر هغه خپل اخښی سعید راچپه کړي او وهي. د عمر رضی الله عنه خور فاطمې هغه ور الا کړ او دا خپل خاوند ځین خلاصوي. خو عمر رضی الله عنه په دې حال کې خپله خور هم پر مخ په چاپلاخه وویل. د هغې شونډ پرې سو او وینې ځینې نایله شوې. عمر جبار او شدید سړی دی، په دې وخت کې رحم او شفقت هیر دی. خور یې ژاړي او خور یې په دې حال کې وویل هو موږ مسلمانان سوي یو، پر الله او د هغه پر رسول مو ایمان دی. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. عمر ناامیده سو او ویې لیدل چې خور یې ژاړي او د خولې څخه یې وینې راوهېږي. وشرمېدی
او پر خپل عمل پښیمانه سو په زړه کې رحم او شفقت پیدا سو چې څنګه خپله خور